قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك في مقام آخر: كونوا مع الصادقين. زما رغليو خبريو ميلمنو او ديوالتي خبورو مشرانو بشرانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ټولو نه مخکې زه تاسې ته د دغې لویې خوشحالۍ، د یو داسې خوشحالۍ چې د انسان د عقل او د تصور نه پورته خبره ده، داسې یوه خوشحالي ده چې فضا هم خوشحاله ده، ونې بوټي هم خوشحاله دي، یقیني خاوره تیږه هم خوشحاله ده، لمر رڼا هم خوشحاله ده، انسان او خیری حیوانات ټول خوشحاله دي. زه د دغې عظیمې خوشحالۍ مبارکي ټول ملت افغانستان ته خاص تر حاضرینو ته وایم. الله دې ټولو ته مبارک کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته اوس د دغې خوشحالۍ د ساتنې، د دغې خوشحالۍ د دوام او د قیام او د ښه خدمت توفیق موږ ته نصیب وګرځوي. اوس مې ونه د کوټه کې یو چا ته خبره کوله، موږ د داسې هغه ونه چې د پولې سرحد په یوه غاړه کې پراته دي چې د جناب مرشد شیخ صاحب مبارک سره یې ډېر وخت همسایتوب وکړ. که د هغې زړونه سره یې وسپړي، د هغې د زړو حال واخلي، یقیني به سړي ته د ډېر شفقت د وجې نه ژړا ورشي. خو یغو خلکو خپل غیرت، خپل همت، خپل محبت هغه ښکاره کړو، خو مونږ یې ومنو. اوس دې الله مونږ تاسو ته په صحیح معنا باندې، په صحیح طریقه باندې، هغه طریقه باندې د دغې خدمت توفیق نصیب کړي چې رب العالمین ورباندې راضي وګرځي. کامل خدمت، کامل ادب، کامل محبت، کامل اطاعت د شریعت مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په چوکاټ کې. ورونو، دا به یوه خوشحالي ولې نه وي؟ دا به یوه عظیمه خوشحالي ولې نه وي؟ الله وي دا څوک ده؟ ایده مقام مونږ چې ایده اعمالو ته ګورو، ایده خدمت د دین ته ګورو، ایده رویې ته ګورو، مونږ دا یقین ده دا ولی د الله ده، دا دوست د الله ده، دا محبوب د الله ده، دا یو رحمت د الله ده. نو د ولی او د الله د دوست په باره کې الله څه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د قیامت هغه سخته ورځ، هغه ورځ چې د قیامت لمر سترګه به دومره ټیټه وي چې د انسانانو به د ګرمایش د وجې نه په سرونو کې ماغزه پټېږي او خلک به په خولو کې غرق وي د خپلو اعمالو موافق. دا به ډېره د غم او د درد د دهشت ورځ وي، خو الله وي د ما په دوستانو باندې په دغه ورځ د قیامت باندې خوف او ویره نشته. نو دا د الله یو دوست، د الله یو رحمت مونږ ته را روان ده. هغه انسان را روان ده، هغه د الله یو ولی الله
ملګرتیا وکړئ، یو ځایوالی وکړئ، دوستي او محبت وکړئ د صالحینو سره، د اولیاو سره. الله دې موږ ته په صداقت باندې د دې ملګرتیا او خدمت نصیب وګرځوي. ورونو، زه دا یقین لرم دا هغه څوک ده په نن زمانه کې چې مستجاب الدعوات کوي. انشاءالله موږ به د خپلو دعویو کې دروژن نو، صادق نو، د موږ په خپلو عقیده باندې. یو ولي الله واقعه کې چې راځي، یو علاقې ته ولاړ، په علاقه کې کښتي ده، باران نه کېږي، خلک راوتلي دي، یوې دښتې ده، د استسقا د لمانځه دپاره دعاوې دي، استسقا کوي. بایزید بستمي یو ولي الله په راغی، پوښتنه یې وکړه دا څه شي ده خلک راوتلي دي؟ او ورته یې خلک راوتلي دي استسقا لمانځه دپاره. الله ته سوالونه کوي، خو د ډېرې شپې ووتې، خلک دعاګانې کوي، زارۍ کوي، سوالونه کوي، دعاګانې نه قبلېږي. نو دغې ولي الله د اسمان طرف ته سترګې پورته کړې، داسې اسمان ته ونیولې او بیا یې دا دعا وکړه: ای الله، یا رب العالمین، د ما د سترګو په برکت باندې د دغې علاقې په خلکو باندې باران د رحمت نازل کړي. خلکو ورته